الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، دا د یو ځل بیا د تاسو په وړاندې یو ستړي مسئ خوشحاله یو چې بیا مې له تاسو سره لیدنه کتنه کیږي. دا د نن غواړو چې په یو بل څپرکي باندې خبرې وکړو. تاسو ولیدل یا واورېدل چې په تیر څپرکي کې مې د افغان د کلمې په باب خبرې وکولې، او اوس غواړو چې یوه بله کلمه یا یو بل نوم چې هغه د افغان د کلمې سره مترادف دی، کله کله پښتون په نوم، کله کله د افغان په نوم، افغان د پښتون په نوم، پښتون د افغان په نوم، دغه ډول کلمه هم کله کله د موږ ته ذهن ته راځي. نو اوس ښه به دا وي چې موږ د افغان د کلمې په اړه له تاسو درنو دوستانو سره د زړه خواله وکړو. درنو دوستانو، د افغانستان په لرغوني تاریخ کې تاسو ته معلومه ده چې موږ دوه مهم کتابونه لرو د لرغونو آریایانو، چې یو ته ویدي وایي او بل ته اوستا وایي. موږ د ویدي سرودونو په نوم یا د اوستایي سرودونو په نوم باندې موږ ځینې آثار لرو یا ځینې لرغوني توکي لرو چې دا د افغانستان د لرغوني تاریخ سره ډېره مرسته یا ډېر کومک کولی شي. او موږ ډېر د خپل تاریخ ډېر تت ګوټونه تقریبا د همدې دوه سرودونو له مخې، یعنې د ویدي سرودونو له مخې او د اوستایي سرودونو له مخې ترلاسه کړي دي. موږ په ویدي سرودونو کې چې د نن نه تقریبا د قبل المیلاد نه یا د مخزیږدي نه تقریبا 1500 کاله د مخه چې دغه ویدي سرودونه د زیاتو لرغونپوهانو او یا څېړونکو په څېړنې له مخې په ګوته کوي. په دې کې موږ یوه کلمه لولو او هغه کلمه تقریبا د پرشو په نوم راغلی دی، او د دغې کلمې پخلی علي احمد جعفري، علي اکبر جعفري د نامتو ژبپوه مورګنستر په حواله په اسلامي دایرة المعارف کې تقریبا که تاسې د اسلامي دایرة المعارف 219 مخ ته لاړ شئ نو هلته ګورئ چې د پرشو کلمه تر سترګو کېږي، او دوی په اغلب ګمان باندې دا خبره کوي چې دغه کلمه د پرشو همدا پښتو یا اوسني پښتانه دي، او یا همدغه اوسنی نوم دی چې موږ د پښتون په نوم یا موږ د پښتون په نوم باندې پیژنو. او همدغه کلمه تقریبا په لږ توپیر باندې په اوستایي سرودونو کې بیا پرشانه یا پښتانه یا دې ته ورته تقریبا په دغه نوم باندې تر سترګو کېږي، چې تقریبا په اوستایي سرودونو کې یا په سنسکریت کې یا په نورو لرغونو متونو کې موږ دغه کلمه د پرشو یا د پرشانه یا پښتو یا د پښتانه دې ته ورته نومونو باندې تقریبا موږ دا لیدلی شو. په دې بابا البته ومې ویلې چې موږ ویدي سرودونه چې د 1500 مخزیږدي کال سره برابر دي، او اوستایي سرودونه بیا د 1000 مخزیږدي کال په شاوخوا کې چې تقریبا د اوس سره 3000 کاله کېږي، او ویدي سرودونه چې تقریبا 3500 کاله شاوخوا کېږي. تقریبا دا یو لرغونی تاریخ یا یو ترشا لید لري چې موږ ته په یو د بل پسې راپاتې دي. همدغه رنګه په نورو لرغونو متونو کې یا موږ نور لرغون پیژندونکي یا تاریخ پوهان پیژنو چې هغو هم تقریبا په دغه ویدي او اوستایي سرودونو باندې بحث کړی دی، او د پرشو یا د پرشانه دغه کلمې دی هم فرضاً په دغه لړ کې موږ جورج ګریسن په لږ توپیر همدا خبره کوي چې دغه د ریګویدا پرشو او یا د اوستا پرشانه دا وی اصلا د پختاس یا د پختوس کلمه ده، چې د تقریبا دغه جورج ګریسن په دې باندې ټینګار کوي چې دغه د ریګویدا پختاس یا د ریګویدا پختوس همدغه اوسنی پښتون سره مترادف کېدلی شي، چې موږ د پختاس د کلمې بڼه هم شاید د دې سره تړاو ولري. او په همدغه تقریبا د اوس نه 2000
1500 شاوخوا کې، یعنی د میلاد نه د 400 په شاوخوا کې هرودیت دې سیمې ته راغی چې د اوس نه تقریبا نږدې 2500 څه کم دونه کلونه کېږي چې هرودیت دلته راغلی دی، او د هرودیت څرګندونې هم تقریبا دا ښیي چې هغه د ځینو قومونو په باب چې په افغانستان کې شتون درلوده اوږدې خبرې کړي دي، چې فرضاً د همدې پښتنو په باب خبرې کړي دي یا د اپاریتیانو په باب خبرې کړي دي، چې ډېر څېړونکي دغه اوسني اپاریتیان یا اوسني اپریدیان هماغه پارتیان ګڼي، او یا همدغسې استاګیدي ویلي دي، همداسې دادیکي ویلي، همداسې ګنداري ویلي دي، د ساکانو په باب باندې خبرې کوي. یعنی هرودیت هم چې دې سیمې ته راغلی دی او هر څه یې له نږدې لیدلي دي، تقریبا د افغانستان د بېلابېلو قومونو په تړاو باندې او په دغه لړ کې د پښتنو په باب باندې هم خبرې کړي دي، او دغه د پښتون نوم چې د پختیا یا د پکتیا یا د پکتویز په دې نومو باندې تقریبا د دې یادونه کړې. د دې نه وروسته نورو څېړونکو هم تقریبا د دې خبرو پخلی کړی دی. فرضاً موږ په دغه لړ کې یا په دغه ترڅ کې موږ بطلیموس یادوو چې بطلیموس همدغه د هرودیت کلمات تقریبا پختویس یا پختیان یا پکتیان یا پشتینو یا پختینو یا پکتین، تقریبا د دې نومونو یادونه هم د په خپل آثارو کې راڅرګنده کړې ده. که چېرته د دواړو څېړونکو په خبرو باندې سړی تم سي، نو پوهېږي چې دغه نومونه چې موږ د تاریخ په اوږدو کې یا په لرغونو متونو کې لیدلي لوستي دي، نو د اوسني پښتانه د نوم سره تړاو لري. له دې نه پرته نورو څېړونکو هم لکه د ډورن په نوم باندې هغه هم د افغانانو په تاریخ کې د پښتون د کلمې یادونه کوي، او د دې کومه ژبه چې د دغه پښتون ټبر کومه ژبه چې ده هغه هم د پښتو د ژبې په نامه یاده کړې دی، او همدغسې راورټي هم د پښتو ډکشنري او پښتو ګرامر کې هم د دې خبرې پخلی کړی دی. همدارنګه ډارمستتر هم دا ژبه د هندو اروپایي ژبو یوه څانګه ګڼلې ده او یوه لرغونې ژبه یې ګڼلې ده، چې تقریبا که موږ د هند د ژبو سروې 10 ټوک کې وګورو، نو هلته په 9 مخ کې په څرګنده باندې همدغې کلمې ته اشاره شوې ده، او دغه نومونه چې موږ په لرغونو متونو کې تر سترګو سو یا مو لوستل یا مو لیدل، د دې سره اړه لري. بیلو یو بل د افغانستان د قومونو په نوم باندې یو کتاب لیکلی دی، هغه هم د ګنداریانو یادونه کړې، یعنی دا د هغو ګنداریانو یادونه کړې ده چې هغه ته هرودیت اشاره کړې ده. یعنی هرودیت چې هغه د ګندارا هېواد او دې سیمې ته چې ورغلی دی، هلته یې د اپریتیو، د استاګیدیو، د دیکیو او د ګنداریو په بام باندې خبرې کړي دي. او په خپله بیلو بیا وایي د افغانستان په قومونو کې دې ته اشاره کوي چې دغه ګنداریان هلته د خپلمنځي جګړو له مخې چې د اباسین شاوخوا د دوی ترمنځ چې کومې نښتې وسوې، دوی بیرته اړ شول چې خپل پلرني هېواد ته بیرته راکډه سي. یعنې دوی د پلرني هېواد نه موخه همغه ده چې دوی د لومړي ځل دپاره له کومو سیمو نه کوچېدلي وو، او دا بیرته کندهار ته راغلل او د کندهار په شاوخوا کې دوی میشت شول. دا د کندهار د ګندهارا نوم هم په کندهار کې واوښت چې اوسنی کندهار یې بولي، که نه د دې نه مخکې تاسو ته معلومه ده چې په لرغونو متونو کې کندهار بېلابېل نومونه درلودل، چې فرضاً په دې کې سړی کولی سي اراخوزیا یاد کړي یا اراکوزیا یاد کړي. دا د کندهار هغه لرغوني نومونه وو، خو کله چې ګنداریان بیرته راځي او دغه نوم د ځان سره راوړي، نو د وخت په تېرېدو باندې د ګندهارا نوم په کندهار باندې واوښته. له دې نه پرته یو شمېر نور څېړونکي لکه مستر برون چې اشاره مې ورته وکړه د ایران د جغرافیې نومي کتاب کې، یا همدا ډول تتلر د افغانستان په تاریخ کې د غور د سوریانو یادونه کوي،
او د غور د لودیانو یادونه کوي او همدا ډول د سلیمان د غره د پښتنو یادونه کوي او له دې نه پرته د ملتان د لودیانو یادونه کوي چې تقریبا په درېیمه او څلورمه هجري پیړۍ کې چې دوی په ملتان کې واک درلوده او ملتان یې پلازمینه و او د دې شاوخوا تر افغانستان پورې یو شمېر سیمې دوی په واک کې وي. فرضاً د دې مشر یا د دې کورنۍ هغه مؤسس شیخ حمید لودي، نصر لودي، داود لودي تقریبا دا د لودیانو د محل نامتو مشرانو چې په ملتان کې د حکومت درلوده هم د دې پخلی سوی ده او له دې نه پرته په حدود عالم کې په ادبي په تاریخ یمني کې ابن اسیر، ابن بطوطه، ابو ریحان، قاضي منهاج السراج، سیفی هروي په تاریخ نامه هرات کې، همدا ډول په مخزن افغاني کې او بیلابیلو نورو ګڼو کتابونو کې د پښتنو په باب باندې څرګندونې سوي دي او اوسني پښتانه په لرغوني تاریخ کې تقریبا څرګند اسناد لري چې موږ د هغې له مخې کولی شو چې ووایو چې پښتانه هغه قوم دی چې لرغونی تاریخ لري او زرګونه کاله په دغه هیواد کې آباد و. همدا ډول ملیسن، ابن بطوطه او تامسن یو بله خبره کوي، وایي چې د پښتنو اصلي ټاټوبی البته د بلخ یا د باختر یا د باکتریا نه پرته غور ګڼي. دوی د یو شمېر اسنادو له مخې دا ثابته کړې دی چې دغه درې تنه چې ما نومونه واخیستل، دوی وایي چې پښتانه تقریبا د لومړۍ عیسوي پیړۍ په شاوخوا کې دوی د غور په پیروسکو کې اوسېدل او دا د دوی د هغو توکو او اثارو له مخې چې د لرغونپوهنې له مخې کومې څېړنې کړي دي نو دې ته رسېږي چې وایي د دغې سیمې اصلي اوسېدونکي چې تقریبا د اوس نه 2000 کاله تېرېږي، 2000 کاله مخکې پښتانه د دغو قومونو په نوم باندې هلته میشت او ودان وو. همدغه ډول که تاسې افغانستان در پرتو تاریخ چې استاد کوهزاد لیکلی دی که چېرته موږ هغه ولولو، هغه هم دې خبرې پخلی کړی دی او دې ته اشاره کړې دی. البته که دوستانو سره بیا دا کتابي ترلاسه کړي، تاسې کولی شئ دوستان چې یو سل او شپېته مخکې دا وګورئ نو هلته یې لیکلي دي چې دغه مهوي کورنۍ یا شنسبي کورنۍ تقریبا یو واک درلوده، د واک او ځواک څښتن و. دوی تقریبا د غور نه راواخله د منځني افغانستان نورې سیمې هماغسې تر تخاره پورې، بامیان، د بامیانو نه این تر کشمیرو شاوخوا پورې وایي د دوی د واک او ځواک سیمه وه چې دوی په لرغونې زمانه کې واک درلوده. همدغسې له دې نه وروسته بیا نو پښتانو خو په بېلابېلو اثارو کې د دوی د نوم په تړاو باندې، د دوی د شتون په تړاو باندې، د دغه قوم په باب باندې چې دوی په افغانستان کې حکومت کړی دی، بیا د افغانستان نه بیرون فرضاً په هند کې حکومت کړی دی، د ایران په ځینو سیمو یې حکومت کړی دی، تر مشهد نیشاپور پورې، تر کشمیر و ډیلي پورې، همدغسې تر آمو سیندو د هند تر سمندرګي تر مابینه په دغو سیمو کې حکومت کړی. فرضاً موږ کولی شو چې ووایو بهلول لودي، سکندر لودي، ابراهیم لودي، همدغسې شیرشاه سوري، سلیم شاه سوري، عادل شاه سوري او له دې نه وروسته که موږ د افغانانو یا د پښتنو نوابانو ګورو، هلته تقریبا سیمه ییزې حکمرانۍ کړي دي، سیمه ییز حکومتونه یې درلودل د تاریخ په بېلابېلو وختونو کې این د احمدشاه ابدالي تر وخته. نو دا چې موږ وایو چې احمدشاه ابدالي ولې هند ته لاړ، خدای په دې تاریخ پوهېده چې افغانانو کلونه لسګونه کاله په هغه وطن باندې حکومت کړی دی، نو ځکه خو د هغه وخت د شرایطو له مخې چې په سیمه کې موجود و، چې په منځنۍ اسیا کې هغه سیاسي کړکېچ تر کومې کچې رسېدلی و، همدغسې په ایران کې د نادر افشار د مرګ نه وروسته هغه سیمه ییزې واکمنیو چې شتون درلود، همدغسې د هند په تاریخ کې. نو ځکه بالاخره ده په همدې نوم باندې
یوه لویه ټولواکمني جوړه کړه چې مشهد نشاپور، کشمیر و ډیلي، آمو سیند او د هند سمندرګي پورې د دې حکومت څلور خواوې وي. مننه درنو دوستانو، روغ جوړ خوشحاله اوسئ. بیا هم که په دې باب تاسې سره پوښتنې څرګندونې وي نو د فیسبوک له لارې یا د یوټیوب له لارې یا د نورو ډله ییزو رسنیو له لارې یا د ایمیل له لارې کولی شئ چې راولېږئ او په دې باندې به سره بحث وکړو. مننه درنو دوستانو، روغ جوړ خوشحاله اوسئ.